ننګرهار د ځمکې په سر د 2 کورنیو شخړه کې 7 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. سلام، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبرونو ته. راپورونه وایي د جلال آباد ښار د 8مې حوزې په قلعه جمیار سیمه کې د 2 کورنیو ترمنځ د ځمکې په سر شخړه کې د یوې کورنۍ 2 تنه او بل کس چې د خلاصون هڅه یې کوله وژل شوي او له د دواړو لوریو 4 تنه نور ټپیان شوي دي. دغه پیښه د شنبې ورځ د مازدیګر مهال رامنځته شوې ده. بلخوا طالبانو غزني کې یو تن د زنا په تور په دروغ وهلی. د طالبانو سترې محکمې په یو بیان کې ویلي چې نن یکشنبه د غزني په مالستان ولسوالۍ کې یو کس د زنا په تور په 9 دروغ او 15 کاله بند محکوم کړی دی. دغه محکمې زیاته کړې چې دغه پریکړه د غزني ابتدایه محکمې د مرافعه او سترې محکمې له تایید وروسته کړې او یاد کس یې په عام محضر کې په دروغ وهلی. دا چې تورن تن نر او که ښځه دی په دې اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلي خبرونه. تر بیا هم په الله سپارم.